په هغه وخت کې دا ویل شوی چې د ملک د ډمتوب دپاره ازادېږي که کله په هغه وخت کې دا ویل شوی چې نوجوانان به په دې طریقې سره ازادي لمانځي که چېرته هلته دا و چې دلته به اسلامي نظام نه بغاوت دلته به اسلام ته شک په نظر کتلی شي دلته به ختم نبوت یو بل چې پاس کېږي د هغې لپاره مشل ډېر زره خلک قربانۍ ورکوي 5 کاله به احتجاجونه کېږي هغوی ته څه پته وه چې د دغه ازادۍ نه وروسته په دغه ملک کې د صحابه کرامو عزت نه وي محفوظ د هغوی عدالت به نه وي محفوظ د هغوی شان به نه وي محفوظ بلکې د هغې لپاره به دنیا قربانۍ ورکول غواړي قسم د هغوی کله هم د دغسې پاکستان تصور نه و کړی دغسې ازادي که ته وې مونځ روژه دا ازادي یورپ کې هم حاصله ده مسلمانانو بلکې کله چې د حج دوران راشي ته ګوره زمونږ په ملک کې حاجیانو ته دغومره سهولیات نه وي دغومره هغوی دپاره اساني نه وي څومره چې د هغه کافر ملکونو وي بیا مونږ او تاسو د پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا ناره د سره پاره لګېدلې بیا مونږ او تاسو ازادي څه ته وایو دې وجې محترمو کوشش کول غواړي